بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو ټول ښه راغلاست د بلخ د ګل لالا د ټورنامنټ دپاره. دې ټورنامنټ کې موږ 15 ټیمه لرو. د بلخ ښاروالي د مزار ښاروالي د جوزډان ټیم دی، سریپول ټیم دی او د بلخ ولسوالۍ خپلواک ټیم دی. دا لوبې شلوریزه لوبې دي. د خیره سره نن اوله ورځ ده، اول میچ دی او دا به یو هفته دوام ومومي. او موږ د نورو ټیمونو نه هم دا درخواست دی چې راشي موږ سره په دې لوبو کې اشتراک وکړي او چې تر څو د لوبې موږ نور هم وغځوو. دا د هلکانو دپاره یو پریکټس هم دی، یو پریکټسي لوبې دي چې هلکان پکې خپل دا بیټینګ بالینګ دا پرفارمنس وښیه، د راتلونکي میچونو دپاره ښه آمادګي ونیسي. نو دا ټورنامنټ موږ ځکه برابر کړی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد آصف احمدی هستم، مسئول کرکت ولایت جوزجان. در قدم نخست تشکری میکنیم از اداره کرکت ولایت بلخ، خصوصا از حاجی صاحب نینگالی که و همکارایشان که برنامه را در مزار شریف تورنمنت را تحت جام گلولاله تحت نام گلولاله یا جام بهار در اینجا برگزار کرده. قلبا سپاسگزار میکنیم از میزبانیتان و از زحماتی که اینجا کشیدین و همچنین از اسپانسرها و اسپانسرهای محترم، خصوصا از شرکت کفایت و همچنان از شاروال صاحب و دیگر دوستایی که به خاطر رشد کرکت سهم خود ادا میکنند و قلبا سپاسگزار میکنیم و همچنان از بخش میدیا و از شما که پوشش میتین و پیام خوبی را به مردم میرسانین. تشکر، سلامت باشین. سلامونه د نوي افغانستان یا د نیو افغانستان درنو لیدونکو او کتونکو. سلامونه، نیکې هیلې، وخت بخیر. هیلهمند یم چې ټول به روغ جوړ اوسیږئ، د صحت او عافیت په لباس کې به سنبال اوسیږئ. درنو دوستانو، موږ نن د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې په متحد ښارګوټي کې قرار لرو چې دغلته خوشبختانه دا ځل د کرکټ سیالۍ په لاره باندې اچول شوي دي او ترسره شوي دي. نن یې پرانسته ده. دغه لوبې د بلخ ولایت د کرکټ ګل لالا شلوریزه لوبې دي چې د ګل لالا په نوم باندې تر چتر لاندې تر سرلیک لاندې دغه لوبې په لاره اچول شوي دي چې انشاءالله د دغه لوبو په هکله باندې د بلخ کرکټ د مسؤل په تړاو همداراز له نورو مسؤلینو سره او د لوبغاړو سره به مرکې هم لرو. له موږ سره پاتې شي انشاءالله چې له دوی سره خبرې اترې کوو. د ګل لالا تر چتر لاندې لوبې ډېرې په زړه پورې دي، شلوریزه لوبې دي. د ځوانانو د جوړښت، تکړښت او د استعداد موندنو په پار باندې دغه لوبې د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري هم په لاره اچول شوي دي او ترسره کیږي. له موږ سره پاتې شئ او له نورو مسؤلینو سره هم خبرې کوو. درنو دوستانو، موږ سره همدا شیبه د بلخ ولایت د کرکټ یو لوبغاړی را سره ده چې د دوی سره به د دغه لوبو د ارزښت او د لوبې د موخې په تړاو باندې همدارنګه د پیچ په هکله وغږیږو چې پیچ آیا لوبو ته چمتو شوی ده، څه ډول ده، د خاوره دغه کیفیت د دغه پیچ څه ډول ده. انشاءالله له دوی سره خبرې کوو. نو ګران یوسف ورور، ستړی مه شې. ډېره مننه چې موږ ته د وخت راکړ او که په پیل کې خپل هغه په بشپړ ډول خپل ځان درنو دوستانو ته وروپېژنې. بسم الله الرحمن الرحیم. ما نوم یوسف ده او د مزار ښاروالي کپتان یم او ورسره د ولایت بلخ لوبغاړی یم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د ګل لالا ګل سرخ ټورنمنټ په نامو باندې ټورنمنټ په لاره اچولی. د مزار نماینده صاحب ناجي صاحب ننګیالي نه مننه چې موږ سره ډېره همکاري وکړه او نور لوبغاړي نه مننه چې موږ سره د پیچ په جوړولو کې ډېره مرسته وکړه. تاسو ته بهتره معلومه ده همدا ډول لوبې دي چې ینګ لوبغاړي، ځوان لوبغاړي مخې ته راولي، سپورټ کیږي، تشویق کیږي چې هغوی ته نور هم انرژي ورکوي. همدا لوبې چې هغوی مخکې لپاره نور هم هلې ځلې وکړي او ښه لوبې وکړي
او کرکټ دپاره او د ورزش دپاره نوي ځوانان را پیدا سي. همداسې تاسې همداسې ده. ډېره مننه یوسف ورور. راځه ما او تا به د دغه پیچ په هکله هم یو څه وغږیږو چې د پیچ وضعیت څه ډول ده. نن ټاکل شوې ده چې په دغه پیچ باندې یعنی لوبې هم ترسره شي. نن یې پرانیسته لوبه ده. نو تاسو خپله هم د ځینو معلوماتو په اساس باندې چې دغه پیچ تاسو خپله جوړ کړی ده، څومره چمتو ده لوبو ته؟ د بیټینګ لپاره ښه چمتو شوی ده که د بالینګ لپاره؟ او که په پایل کې څوک یعنی بیټینګ غوره کوي د بالمقابل ټیم لپاره به ټارګټ څومره وټاکل شي په دغه پیچ باندې ستاسو لاندې؟ پایل کې د پیچ په هکله راته وایي چې څه ډول دی؟ د بیټینګ لپاره چمتو دی که د بالینګ لپاره؟ نه، پیچ خو د بالینګ دپاره ده ځکه بال لاندې راځي، لو پاته کیږي، پیچ لاندې لوند ده. او بل څه ده د وکټې ډېر خاوره زړه ده، یعنی تقریبا 10-12 کاله کیږي. او بل کور هم نسته چې دا وکټ کور سي، مثال ترپال نسته کنه چې په یخو یا واورو کې دا د واورو نه هغه نه بچي پټي کنه، دا د باندې واورې سوي د سږ کالې واورې وسي، بارانونه وسو کنه، دا وکټه لمده ده لاندې او مړه ده دا خاوره. دا که هر څومره موږ کوشش وکړو کنه دا وکټ نه جوړیږي. موږ د کرکټ بورډ نه همدا خواهش ده، همدا خواست هم داسې مزار دپاره ښه اکیډمي او ښه کوچز او د موږ د پیچ د خاوره راته تبدیله کړي، چینج یې کړي، نو بیا به هلته وکټې سمې سي، بال به سم درته راځي، په یو لیول کې به درته راځي. اوس بال ډېر لاندې راځي، او بونس کېږي نه، سکیټ کېږي نه، بس بال لاندې راځي، جګېږي نه، په یو لیول نه درته راځي، بال په بیټ نه راځي. نو بیټسمین ته یو څه مشکلات جوړوي. نو ډیره مننه کوم ګران یوسف ورور، تاسو ته ښه چانس غواړو، بریالي اوسئ په لوبو کې. مننه، خیر اوسئ، خوشحاله اوسئ، سلامت اوسئ. درنو لیدونکو دوستانو، د یوسف ورور سره مو خبرې وکړې، د کرکټ لوبغاړی او د مزار د ښاروالۍ د ټیم کپټانو چې له دوی سره مو خبرې اترې کولې. له نورو لوبغاړو سره د دغه لوبو د ترسروي له مسؤلینو سره هم خبرې کوو. له موږ سره پاتې شئ. بیا هم هرکلی ډیره مننه چې لیدونکي یاستئ او له موږ سره یې. بلخ ولایت کې مزار شریف ښار کې د ګلې لالا تر چتر لاندې د شلوریزه T20 لوبې په لاره اچول شوي دي. نن یې پرانیسته یا د پایل لوبې دي. موږ سره د دغې ټورنمنټ یا د دغه لیګ که ووایو چې لومړنی کس یا لومړی پایلیز لوبغاړی پلیر دی چې له دوی سره خبرې کوو. پای لوبه به هم دوی پایلوي. نو ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړه او را سره خبرې کوئ. پایل کې ځان راته راوپېژنئ. مننه، احسان الله رحیمي، ما د مزار ښاروالۍ د کرکټ ټیم یو لوبغاړی. رحیمي صاحب ډیره مننه. پایل کې فکر کوم چې تاسو لوبه پایلوئ، څه احساس لرئ دغه لوبې د ځوان لوبغاړو د استعداد لپاره او د روحیې لپاره څومره اغېزناکې او مؤثره تمامېدلی شي ستاسو لاندې؟ بالکل، له کرکټ بنیاد همدغسې نه جوړېږي چې داخلي کرکټ ښه سي. موږ د ولایت داخلي کرکټ ښه سي، د ینګ هلکانه کم سي، نوي ځوانان لوبغاړي دي، هغوی ته دا تجربه حاصله سي سینیر لوبغاړو سره لوبه وکړي او مخکې لاړ سي. ان د ولایت په سطحه باندې، ولایت د سطحې نه زون په سطحه باندې بیا نو کولی سي د افغانستان نمایندګي آینده کې وکړي. نو همدغسې نه کرکټ ښه کېږي او لږ مشکلات لرو په میدان کې. انشاءالله د مسؤلینو ورته توجه غواړو چې د میدان کارونه پاتې دا راته جوړ کړي. انشاءالله نور همدغسې نه کرکټ ښه کېږي. بله، له کومو عمده مشکلاتو سره تاسو په بلخ کې د کرکټ له ډګره ورسره مخامخ یاستئ چې تاسو یعنی هغه وسایل تاسو نه لرئ له ځانه سره چې لوبې ورباندې وکړئ؟ اصلي او عمده مشکلات ستونزې کومې دي ستاسې؟ عامل دا چې یو سټنډرډ موږ بین المللي میدان باید ولرو. حتی که بین المللي نه وي خو ملي میدان باید چې دا نسبزه ولري. او د هغه نه وروسته لوازم دي د ورزشکارانو چې هغه کې بیټ راځي، بال راځي. نو دلته داسې یو معیاري سپورټس دوکان نشته چې هغه موږ ته دا شیان مهیا کړي او موږ ته دا میدان باید راشین سي. نور انشاءالله مشکلات دغه نه، میدان لرو خو ملي په سطحه باندې نه دی برابر. هلکان پکې انجري کېږي، زخمي کېږي. نو دغه د وجې نه بعضې هلکان کرکټ ته هم نه راځي. که چېرته موږ میدان شین سي د امنیت له لحاظه، الحمدلله موږ په زون شمال کې معلومه ده چې شمال زون مرکز ولایت بلخ ده، نو باید دغه ته توجه زیاته وسي چې تر څو مسؤلین دې ته توجه وکړي او کرکټ دلته هم لا پیاوړی سي. ډیره مننه، تاسو ته ښه چانس غواړو او بریالی اوسئ په لوبه کې. مننه، خیر ستاسو نه مننه، خوشحاله اوسئ. ډیره مننه قدرمن اورېدونکو چې له موږ سره یاستئ. د کرکټ لوبغاړی او پایلیز لوبغاړی چې د همدوی له خوا نه لوبه پیلېږي او د ګلې لالا شلوریزه ټورنمنټ همدغه لوبغاړي پیلوي. له موږ سره پاتې شئ. نورو مسؤلینو لوبغاړو سره هم انشاءالله چې خبرې کوو.
درنو دوستانو همدا شیبه تاسو د لوبو لیدونکي یاستئ چې همدا شیبه په مزار شریف کې بلخ ولایت کې د T20 شلوریزو لوبو لومړنۍ لوبه روانه ده. تاسو لاندې ګراوند کې یا لوبغالي کې وینئ. د بلخ ولایت د کرکټ د مسؤل سره خبرې کوو. موږ سره خوا کې څنګ کې حاجي صاحب ننګیالی را سره دی. له دوی سره به د دغه لوبو په ارزښت باندې د دغه لوبو د ترسروي په هکله خبرې کوو. حاجي صاحب ډېره مننه چې موږ ته د وخت راکړ، خپل قیمتي وخت یې راکړ. نو په پایل کې د دغه لوبو د موخې هدف په هکله که راته ووایې چې دغه لوبې چې په لاره باندې اچول شوي دي څومره اهمیت لري، د ځوانانو لپاره څومره ګټورې تمامېدلی شي، نو که راته جزئیات یې وړاندې کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې تاسو نه ډېره زیاته مننه چې زحمت مو وکړ او دلته راغلی او د ریپورټ برابروئ. دا موږ ته ډېره غټه خبره ده. دا لوبې د دې په مخه موږ په لاره اچولې دي چې دا ځوانان وکولی شي د خپل استعداد دلته نور معلوم کړي. اوس موږ د ګریډ 2 لوبو نه راغلو نو مال د هلکان وزګار پاتې نه شي چې سرګرم په دې لوبو کې. نو دلته ورته دا ټورنمنټ جوړ کړ او هر کال موږ نوي کال چې یو میاشت پاتې یا نوی کالي نو موږ یو ټورنمنټ په لاره اچوو د هلکانو تشویق دپاره او د هلکانو د پرفارمنس د ښه کېدلو دپاره موږ دا ټورنمنټ په لاره اچوو. او دې ټورنمنټ کې 5 ټیمه دي چې د بلخ ښاروالي ده، د مزار ښاروالي ده او سرپل دی، جوزجان دی، بلخ ولسوالي ټیم دی. دغه ټیمونو ته هم دعوت ورکړی او دغه لوبې هم شروع کړي دي چې د ورځې 2 لوبې کوو. شلشله ورځ د ورځې 2 لوبې، یو سهار 8 نه تر ماسپښین 9 بجې پورې، بیا د 1 نه مونځ وقفه ده، بیا د 2 نه تر مازدیګره پورې 2 لوبې کوو د ورځې. بالکل. د دغه لوبو سپانسر یا مالي ملاتړ چا کړی ده که په خپله تاسو په لاره اچولي؟ دې لوبو ته بدبختانه چا سپانسر نه دی کړی، خپل په لګښت هم دا لوبه برابره کړې ده. د بالونو په مثال فیس دی دا مرته خپل د ځان برابر کړی او د میچ فیس خو نه لرو موږ. نو سپانسر نشته دی او د نورو ټیمونو نه خبر نه یم چې سپانسر به وي که نه به وي، خو د بلخ هلکانو سپانسر دې لوبو کې نشته. ډېره مننه حاجي صاحب. واقع چې مزار شریف کې تاسو کرکټ لپاره په ځانګړې توګه په خاص ډول ډېر کار کړی ده او دغه زحمتونه هلې ځلې مو د ستایلو وړ دي. موږ ګورو تاسو چې همیش مو زحمت باسلی ده او کار ورته کوئ، بنسټیز کارونه مو کړي دي. د لوبو په هکله راته ووایئ چې 6 ټیمونه دي، څو لوبې ترسره کېږي او څو ورځې به دوام ومومي؟ دا د ورځې 2 لوبې ترسره کېږي، تقریبا داسې یو هفته دوام مومي، یو هفته فاینل سره تقریبا داسې یو 10 ورځې دوام مومي مکمل ټولې لوبې، ځکه چې د ورځې 2 لوبې دي که نه وقفه هم ورکې نه لرو. نو 10-12 ورځو کې انشاءالله مکمل خلاصېږي. بالکل صحیح ده. په راتلونکي کې څه پلانونه لرئ یا کومې لوبې به ترسره شي او ځوانان په دغه لوبو کې چې دغه لوبې ترسره کوي تاسو له دغه لوبو څخه که د بالنګ برخه کې وي که د بیټینګ په برخه کې وي ښه لوبغاړي کوم ستوري تاسو ته په لاس درځي؟ بالکل دغه زموږ لوبې چې کومې وي لکه انټر کلب دې کې موږ ته د نوي ځوانان راځي. انټر کلب کې دې کې چې ښه پرفارمنس وکړي نو هغه ځي ګریډ 2 ته لکه ولایتي لوبو ته، د هغې نه ګریډ 1 ته سټپ بای سټپ هم مخکې ځي. نو دې لوبو کې موږ ته ښه استعدادونه مخې ته راځي چې هغې ته موږ بیا چانس ورکوو، په هغې کار کوو. لکه دلته خو اکیډمۍ نشته، کابل ته یې لیږو، ننګرهار ته یې لیږو، انډر ښه کوچز دو ټرین کېږي. انشاءالله مخکې همداسې به چې ښه پرفارمنس وکړي مخکې روان دي. او راتلونکي لوبې راتلونکي لوبو خو فعلا دې لوبو نه بعد موږ پلان کوو چې راتلونکي لوبې کله وکړو او په کم تاریخ یې وکړو. نو اوسه پورې مشخص نه دی تاریخ. بالکل. حاجي صاحب محترم، د بلخ ټیم په هکله که لږ راته ووایئ چې هر ولایت کې که موږ وګورو یو بهترینه غوره قوي ټیم لري. مزار شریف کې تاسو په دې باندې توانېدلي یاست چې له بلخ څخه هم یو ټیم تاسو برابر کړئ؟ شته ده او که نه؟ داسې انفرادي ټیمونه نه دي چې لاړ شي او مخکې لاړ شي د ولایت په سطحه باندې. دې نه موږ لوبغاړي مثال نورو میچونو ته مثال موږ لیږلی شو. لکه مخکې ما ذکر وکړ چې ګریډ 1 دی، ګریډ 2 دی، دغو لوبو کې د بلخ هلکان شته دی چا چې ښه پرفارمنس کړی. د پرفارمنس په بیس هلک مخکې ځي، چا چې پرفارمنس ونه کړ نو هغه پاتې. نو زموږ د بلخ نه الحمدلله هلکان ګریډ 1 ته تللي دي. نور آغا ابراهیم خیل دی، کامل کاکړ دی، ظفر اللوزی دی، دوی تللي دي نورو لوبو سره یوځای شوي، لوبډلو سره یوځای شوي دي او په مخ روان دي د خیره سره. بالکل. تمره چې ښه وځلیږي د بلخ ښه استازیتوب وکړي. حاجي صاحب له تا ډېره مننه بیا هم چې له موږ سره مو مرکه وکوله او د دغه لوبو په هکله مو پوره او کره جزئیات راته راکړل. وروسته کې د میسیج یا پیغام اورم چې لوبغاړو لپاره څه کول پکار دي؟ له افغان کرکټ بورډ څخه مو غوښتنه څه ده؟ زموږ افغان کرکټ بورډ نه دا غوښتنه ده چې دغه زموږ د ګراوند دغه د شینوالي په باره کې موږ سره لږه مرسته وکړي، ځکه زموږ د ګراوند حالت ډېر خراب دي. ځکه دا خو د هندوستان پروژه وه د $1 ملیون، خو اوس خو په
رسمیت څو ونه پیژندل شي دا کار په مخ نه ځي. نو موږ کرکټ بورډ دا هیله لرو چې راشي او موږ ته دغه میدان شین کړي او هلکان پکې ښه لوبې ترسره کړي. دوستانو همدا شیبه بلخ ولایت کې د کرکټ په لوبغالي یا سټیډیوم کې قرار لرو او همدا شیبه را سره د دولت آباد ولسوالۍ هم ښاروال او هم د دولت آباد ولسوالۍ د کرکټ د ټیم مسؤل را سره ولاړ دی. نو ښاروال صاحب ډیره مننه چې له موږ سره او خوښ یو چې بیا په دغه ډول تورنمنټ کې مو تاسو هم د یو ټیم سپانسر یا مالک یاستئ. نو پایل کې که ځان کتونکو ته ور معرفي کړئ وپېژنئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو نه مننه چې دلته راغلي موږ میدان ته کرکټ او زه د بلخ ولایت دولت آباد ولسوالۍ ښاروال یم. دلته موږ خپل دولت آباد ولسوالۍ د ښاروالي ټیم ده چې مخکې دلته انټر کلب لوبې سوې وې چې موږ ټیم کې فاینل ته وته یو بیا فاینل یې وګاټو. نو بیا کندوز کې موږ فاینل وګاټو. نو بس انشاءالله دې ټورنمنټ کې چې ګلاله په نوم ټورنمنټ ته دوی کې انشاءالله موږ ټیم برخه لري چې سبا ته به انشاءالله موږ لوبې. بالکل. نو ښاروال صاحب څومره خوشحاله یاستئ چې دغه لوبې په لاره اچول شوي دي او ترسره کیږي؟ ځوانانو لپاره ستاسو د ټیم لپاره به څومره اغېزناکه او ګټورې تمامې شي؟ موږ ډېر خوشحاله یو. نو د ځوانانو لپاره دا یو ښه چانس ده چې دوی ته موږ انشاءالله هر وخت دا زمینه مساعده کړې ده، ټورنمنټونه ورته برابر کړي دي چې دوی او ټورنمنټونه وکړي او دوی برابر سي مخکې پاس لیول ته او مخکې لوبو ته. بله بالکل. ډیره مننه. څومره خوشبینه څومره ورته لیواله او څومره باوري چې ستاسو ټیم به څومره ښه وځلیږي؟ آیا دا فکر هم لرئ چې ستاسو ټیم به تر فاینله پورې هم لاړ شي؟ و انشاءالله موږ ټیم مخکې انټر کلب کې دلته اته ټیم وو، موږ ټیم فاینل ګټلی و. انشاءالله چې دا فاینل به موږ ګټو. یعنې 100% زه د خپل ټیم باندې باور لرم. بله بالکل همداسې ده. ډیره مننه. خوشحاله اوسئ. ښاروال صاحب وروستی کې دی میسیج اورم پیغام دی لوبغاړو د څه دی نوو ځوانانو ته چې دغه شرایطو کې باید له کومو لارو څخه دوی ګټه پورته کړي، لکه د ورزش مثال چې ورکوئ؟ له ځوانانو لوبغاړو نه مو دا هیله ده چې دوی ورزش وکړي او بالخصوص کرکټ ته دوی توجه زیاته وکړي او له پورته مسؤلین نه موږ دا خواهش ده یا هغه د کوو چې موږ کرکټ ته توجه وسي بداسې بلخ کرکټ ته توجه یعنی بیخي نه ده سوي. بله بالکل. ډیره مننه. تاسو نه هم ډیره مننه چې دلته راغلي وئ. بس خیر اوسئ. سلامت اوسئ. قدرمنو لیدونکو، د دولت آباد ولسوالۍ هم ښاروال او هم د کرکټ ټیم مسؤل چې له دوی سره مخابرې وکولې. له تاسو ډیره مننه چې پروګرام مو هم تر پای شیبو را سره واورېده. نو انشاءالله چې تمره دغه ویډیو دغه خپرونه چې د کرکټ موږ تاسو ته د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار سټیډیوم کې تاسو ته چمتو کړې وه او تمره چې خوند مو ورځنه اخیستی وي.
ښه دوستانو د خپرونې پای شیبو ته رسیدلي یاستو او د کرکټ دغه ټورنمنټ روان دی چې د همدغه لوبو د کتلو لپاره د لوبې یو نندارچي یا مینوال را سره دی. وګورئ چې دی له لوبې څخه خوند اخلي نه یې اخلي. د لوبې کتلو لپاره سټوډیوم میدان ته راغلی دی. سلامونه ورور، ستړی مه شئ او څه حال لرئ؟ له لوبې څخه خوند اخلئ او د لوبې کتلو لپاره راغلي یاستئ. څنګه چل ده؟ علیکم السلام. لومړی تاسو ته او بیا مینوالو ته بالکل لوبه ډېره خوندوره روانه ده او نن راغلي چې دلته د جمعې ورځ ده، بله، هم تفریح شي او هم د ځوانانو دغه لوبه وګورو چې زموږ دپاره هم مفید ده او د ځوانانو دپاره. او بالکل داسې ده دغه لوبې کولی شي چې د ځوانانو د ظرفیت د لوړوالي لپاره ډېر مفید دي. بالکل. ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې لوبه له نږدې څخه څارې، خپله هم کرکټ کې کړی ده، کومه لوبه دې ډېره خوښیږي؟ یو وخت که مو کرکټ کاوه خو متاسفانه چې هغه وخت کې جنګونه و بیا هم پرېښوده، نو اوس هم راغلي وو چې کوشش کوو چې فقط د لوبې نه لذت وسو. نو که چیرې فرصت او چانس وي او بیا بیرته هغه تمرینات شروع کړو، انشاءالله امکان وي یو ورځ چې موږ هم بیرته لوبه وکړو. بالکل، ډېره مننه. نو کومو ټایمو کې کوم فارماټ لوبه ستا ډېره خوښیږي چې ورڅخه خوند اخلئ، هیجانه وي تاسو لپاره او ډېره خوندوره وي؟ زما خو دغه T20 لوبې ډېرې خوښیږي ځکه په دې کې د هغه پلیرانو پرفارمنس ښه معلومیږي او یو پلیر ډېر ښه پرفارمنس کوي او ښه هیجان هم وي پکې. نو که چیرې بیټسمین زموږ په نفع وي ولاړ وي نو موږ د هغه بیټینګ ته ډېر منتظر یو چې هغه یا چاره ووایي او یا هم چکه ووایي. ډېره مننه. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب، کور آباد، خوشحاله اوسئ. قدرمن اورېدونکو، خوشحاله اوسئ او ډېره مننه چې له موږ سره په دغه پروګرام کې تر پای شیبو مال وئ او پروګرام مو راسره واورېده. هیله مند یم چې د کرکټ تنده مو ماته شوې اوسیږي. ګل لالا ټورنمنټ تر چتر لاندې، تر سرلیک لاندې په مزار شریف ښار کې په لاره باندې اچول شوي دي چې ستاسو مینه به هم حتما ورباندې خړوب شي. نو دا وه د نن ورځې پروګرام چې کرکټ ته مو ځانګړی کړی و، د 6 ټیمونو تر منځ ټورنمنټ په لاره باندې اچول شوی چې یوه اونۍ به دوام کوي او په ټوله کې هر ټیم 4 لوبې هم ترسره کوي. د کیمرې برخه کې له خپل همکار محمد نسیم ارمان نه مننه. تر بیا او بلې خپرونې پورې مو په مهربانه خدای سپارو. ښاد او ودان اوسئ، سوکاله ژوند ولرئ. د یو بسیا او ښېرازه افغانستان په هیله.